خپلوار سره بیا د ادبي ګلونو ملګرو د فیسبوک پاڼې ګلونو ملګرو السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. غواړم چې ستاسو قدرمن حضور ته یو څه پیش کړم. د نظم عنوان ده پښتون قوم ته رښتیا ویل، او دا غواړم چې په ترنم کې درته ووایم د چا به خوښېږي یا نه. ما چې کلم واخیست وصیت لیکمه، هر پښتون ورور ته حقیقت لیکمه، د دنیا هر ګوټ کې خندا وینمه، وروره زه ستا کور کې ژړا وینمه. تر څو به موږ باندې ظلمونه کېږي، د راکېټو به بارانونه کېږي، خیمه پرته دې په سارا وینمه، وږي بچیان دې تر سبا وینمه. دغه ټول عمر دې په غرو کې تېر که، یا په بیلچو یا پالیشو کې تېر که، تعلیم دې نشته خوارې ستا وینمه، ځکه دې خلکو دې خندا وینمه. ته په تعلیم کې بې غوري ولې کړې، دا برنحقه سرزوري ولې کړې، له عقله خلاص دې دا غټ سر وینمه، بهرواله دې پر وټل وینمه. زه که هر څو زارې منت وکړم، د پښتون ورور ته د هر پښتون ورور ته په هیبت وکړم، په شپه کې نیغ بریتونه ستا وینمه، چوکیداري دې تر سبا وینمه. ته ماته وکړه د انسان خبرې، یا د اسلام یا د جهان خبرې، په سلو یو نه د حساب چې رڼا وینمه، دا پاتې شوي ټول تبا وینمه. څوک دې په چوک کې مزدوري ته ناست دي، څوک دې په کلي و پټي ته ناست دي، یا دې په میل کې تر بېګا وینمه، د خرکاري ټیکه به ستا وینمه. انجینر بد ته یې مزدور ولي یې، دا په میراث ته که مجبور ولي یې، د بل موټر ته ډېر راور وینمه، ځکه د خوار او در بدر وینمه. په چوکۍ ناست و برېتو لاس تېروې، یې زورور که یې په ناس تېروې، چرهدار لاس کې دې رښتیا وینمه، بډه ګاټې دې تر سبا وینمه. په چوکۍ ناست په برېتو لاس تېروې، یې زورور که یې په ناس تېروې، چرهدار لاس کې دې رښتیا وینمه، باډي ګاټې دې تر سبا وینمه. بخښنه لږ وشرمېږه څرنګ رنګ لرې، څومره یې جګ او څومره پلن لرې، انګوټه چاپ دسته خط ستا وینمه، ځکه محتاج دې د هر چا وینمه. تا که همیش داسې شعرونه تړل، د پښتون ورور حقیقتونه تړل، یوه ورځ به ماته خوله د چا وینمه، ای جیلاني توره بې ستا وینمه.